ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي و یوزل د پیغمبر علیہ السلام یو صحابي دی علا ابن حضرمی رضی الله تعالی عنہ وی اغا یو لخر ولا ورکړی شو او بحرین طرف ته د غزا د پاره ولېږلی شو. وی چې کله د بحرین طرف ته تلو ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی زمونږ تک په یو دشت او بیابان باندې وشو او داسې صحرا ده چې زمونږ سره کمی اوبه وې هغه ختمې شوې او څلوروانو طرفو ته آبادي ډېره زیاته لرې ده په نظر هم نه راځي او دغلته د اوبو قات شو اوبه راته کمې شوې ملګرو ته چې کوم دی ډېر لوی تکلیف پیښ شو. وایي موږ د خپل امیر ته رالو او وایي موږ ورته ووایي چې موږ سره اوبه ختمې شوي دي او ملګرو ته ډېر لوی تکلیف دی څه کول غواړي. وایي هغوی 2 رکعته مونځ یې وکړو دغه 4 کلمات یې وویل د الله رب ذوالجلال نه دعا وکړه. وایي الله رب ذوالجلال د وریځې یو ګټ راوستو او د هغې نه باران راوورو حتی چې زنګ دا لوښي وایي د هغې د وجې نه ډک شوه. مونږه دغلته خپل تنده خو ماته کړله وایي مخ په وړاندې باندې لاړو. وایي زمونږ او زمونږ چې کوم مقصود او مطلوب او کوم طرف ته چې تلو وایي د هغې په منځ کې یو لوی دریاب رالی. وایي مونږ د خپل ملګري ته او د خپل مشر ته ووایي چې اوس به څه کولی. وایي هغه بیا دغلته کوز شو 2 رکعته یې مونځ وکړو او دغه 4 کلمات یې بیا دغلته ووایي یا حلیمو یا علیمو یا علی یا عظیمو دا 4 کلمات یې ووایي او د الله رب ذوالجلال نه دعا وکړه. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي وایي چې دا دعا کول په دې کلماتو باندې دعا کولو چې مونږ ټول په دغه دریاب باندې لاړو. وایي د الله په ذات قسم نه خو زمونږ قدم شو نه د چا موزه چې لمده شوله نه د یو سورلی خپه چرته لمده شوله حتی چې مونږ په دغه دریاب باندې پورې وتو خپل منزل مقصود ته ورسېدو. نو زما عزتمندو د الله رب ذوالجلال نه که یو انسان دعاګانې غواړي او د دعا نه قبلېږي دا 4 کلمات دې ته اسم اعظم ویل کېږي. په دې اسم اعظم باندې چې کم انسان هم د الله رب ذوالجلال نه دعا وکړه الله رب ذوالجلال دعا قبلوي.